نن سبا ما ته ډیم کې ډېر زیات SMS دا راځي که نه چې هغه انسان خو ما سره ډېر بد کړ دی، زما یې سکون تباه کړ دی او ما سره دا کړ دی هغه کړ دی. څه هغه سکون کې پاتې کېدی شي؟ تاسو دې خبرې باندې ولې نه پوهېږئ؟ ولې خپل دونه ټایم ویسټ کوئ چې هغه انسان تاسو سره دونه بد کولو نه باوجود تاسو هغه انسان سوچ کوئ چې هغه خوشحاله دی او نه دی خوشحاله؟ دا څنګه دی؟ دا خو مونږ صرف او صرف ځان سره زیاتی کو چې هغې موږ سره دونه بد وکړو، هغې نه باوجود هم موږ دا سوچ کو چې هغه انسان ولې خوشحاله دی، که خوشحاله دی او که نه دی خوشحاله. اول خو دا دی چې تاسو له پکار دی چې هغه کس ته پرېږدي، تا له پکار دي مونږ څه کوو چې فرسټ مونږ یو اکاونټ لاړ شو هغه بلاک کړو، سمپل. سیکنډ اکاونټ نه لاړ شو ډایرکټ هغې بار بار چیک کو چې هغې څوک فالو کړی دی، څوک انفالو کړی دی، ساتلی دی نه دی ساتلی. تاسو له پکار دي داسې چلونه مه کوئ ځکه چې هغې تاسو سره بد کړي، تاسو هغې سره بد نه دی کړی. تاسو دا هر څه الله باندې پرېږدئ او ځان لپاره مستقبل لپاره دعا وکړئ. هغې انسان ته ډزرو نه کولی ځکه ستا ژوند نه لاړو. نو بار بار هغې باره کې سوچ هیڅ فایده نه کوي ځکه انسان ځان یې خرابوي. پهله خو ځان کې دونه همت طاقت راولئ چې بار بار هغې ځای ته ځئ مه. او دویم خبره ځان کې څه سکل راولئ یا ځان بیزي ساتئ. او شپې مالې جړاګانو باندې هیڅ نه کېږي. که ډېر جړا راځي پاسه تهجد وکړه، سمپل. سیډ میوزک نن سبا څوک چې هغه انسان موږ پرېښودو ډایرکټ موږ څه کوو هینډ فري والو سیډ میوزک اورو. دا خو څه خبره نه شوه. او بار بار دا هم مه سوچ کوئ چې هغې زه پرېښودم ما سره دونه بد وکړو، الله یې خوشحاله ساتي او که نه ساتي تاسو هغې سره کار نشته. تاسو خو ورسره بد نه دي کړی که نه، هغې تا سره بد کړي دي. هغه پوه شوه، الله پوه شوه. الله دونه زر بد خلک نه نیسي، خو که انتظار تمه کوي چې کله ونیسي نو هغه بیا ډېر کلک نیسلی. پوه شوې؟ نو هغه جبار هم دی قهار هم دی، دا لفظ هم ورسره دی. نو پلیز ځان دې کې مه انوالو کوئ او ځان کې څه سکل پیدا کړئ.